عثمان بن العاص رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام لرالی ولیا رسول الله بدن کې مې درد یا غاښ راواخله یا سترګه راواخله یا غوږ راواخله یا زړه راواخله یا ګردې راواخله یا ګوډې راواخله یا ملا راواخله یا ټول بدن راواخله یا رسول الله نو دغه پریشانی لرم. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل ته داسې وکړه چې پر کوم ځای باندې ستا درد دی، پر غاښ درد دی پر هغه ځای باندې ګوته کښېږده، لاس کښېږده. پر ګوډه دې درد دی پر دا ځای باندې لاس کښېږده. پر ملا دې درد دی پر ملا لاس کښېږده. پر سر دې درد دی پر سر لاس کښېږده. نو بیا د الله رسول فرمایي اوس نو دا ووایه بسم الله الرحمن الرحیم ثلاثا درې واره بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. اوس نو راولاړ سه وقل 7 مرات اوس نو اوه واره دا دعا ووایه اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا دعا ووایه یا الله رب العزت ستا چې کوم عزت دی، ستا چې کوم قدرت دی، ستا د عزت او د قدرت په خاطر ما څکه ما له دې شر خلاص که، ما له دې ناجوړۍ خلاص که. دا کوم چې زه فیلاله پکې مبتلا یم و احاذرو یا را روان وخت کې زما دا بیماري چې د هغه ډېرېږي زیاتېږي، یا را روان وخت کې زما دا بیماري چې د هغه ختمیږي نه، له دې بیمارۍ څه ماته شفا راکړه ستا د عزت په خاطر، ستا د قدرت په خاطر. دا شیان چې دې اوه واره وویل نو عثمان بن العاص فرمایي رضی الله عنهم وای ما چې دا کار وکړي الله رب العزت زما د بدن درد ورک کړي. صحیح شو؟ کله چې د چا پر غاښ درد دی 3 واره بسم الله چې پوي پر هغه ځای باندې مثلا ګوته ونیسه. ګوره دا خبرې زه د پیرانو نه درته کوم، زه د خپل ځانم نه درته کوم، د محمد رسول الله مبارک درته کوم. د مسلم حدیث دی یو صحابي رالی محمد رسول الله لره او محمد رسول الله چې کوم خبره ده تر وښه دا یوازې د پاره نه ده، دا لمر نه دی، دا یوازې ما ته روڼا نه راکړي، دا د ګرد کائنات لپاره روڼا ده. صحیح سلو؟ نو پیغمبر علیه السلام تر لمر لا هم بالا د ګرد کائنات لپاره دی. نو پر هغه ځای که سر درد دی، که غوږ درد دی، که سترګې درد دی، که ملا ده، که زړه دی، لاس پر ونیسه په زړه باندې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې 3 واره وویل بیا اوه واره ووایم اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. اوه واره دا دعا ووایه چې ودی ویل ان شاء الله غدوا بیا پر دغه باندې جوړه کړه پر سکرین باندې چې ودی ویله دا ما اوه واره دا دعا ویله وای فذهب الله ما كان بي ففعلت فذهب. ای ما چې دا کار کله وکړي الحمدلله زما دردونه زما بیماری زما چې کوم مشکل واغه ختم شو. څونه لوی خبره ده. ګوره اوس به خلک وایي مولوي صاحب دمونه دي شروع کړو د خلکو د پیرانو څه اوس دی بد کېږي چې د پیغمبر علیه السلام مبارک خبره راشي هغه پر پیرانو باندې تاوان. صحیح شو؟ اوس بله خبره په دې ځای کې پیغمبر علیه السلام خو صحابي ته وفرمیل چې دغه دعا په خپله وکړه. صحیح شو؟ اوس نو دلته به علما فرمایي چې دا پیغمبر علیه السلام په خپله ولې دم نه ورباندې وکړي، ولې دم نه ورباندې وکړي؟ اوله خبره خو دا د پیغمبر علیه السلام مبارک و چې ما ستا پر سر درد دی نو هر ځای پیغمبر علیه مبارک نه یو په هغه وخت کې چې یو صحابي په سفر و یا پر کور و نو هر سات کې پیغمبر صلی الله راځغی نو ګس بیا بلې لګېدل بیا پیغمبر صلی الله مبارک خپل ژوند پاته وای دایما ته لار وشوله چې دا شان لکه چې څومره زه وایم د غمره ته وایا نو پښتانه څه وای وای الحمدلله ار سړی ویلی سی خو خلدم لا عثمان غادي. اوس په دې ځکه بیا یو بل خبره ده که دغه دم پیغمبر علیه السلام مبارک پر د کړی وای دا به ډېر اثر درلود ایا کده چې په خپله وکړي نو د پیغمبر علیه السلام مبارک په دم کې به ډېر اثر وای. اوس هم خبره دا د یو سړی وای یاره زه پر ځان خپله دم کوم پر دواړو سترګې وکړه شکر دی الحمدلله چې خدای ته دونه عقل درکړي. که ته وای چې یا زه په یو پیر په یو بزرګو الله والا باندې کوم پر دواړو سترګې وکړه ښه خبره ده، خپل هم پر ځان باندې وکړه یو الله والا راواخله. زما شیخ مولوي اغا صاحب رحمه الله الله د جنت عدن نصیب کړي بیا پسې راواخله علي اغا صاحب رحمه الله الله د جنت عدن نصیب کړي بیا پسې راواخله باچا اغا صاحب رحمه الله الله د جنت عدن نصیب کړي بیا پسې راواخله لالک اغا صاحب الله رب العزت رحمه الله جنت عدن نصیب کړي بیا پسې راواخله کډي اغا صاحب الله دې رحمه الله الله دې جنت عدن نصیب کړي په ژوندو کې راواخله زموږ د باچا اغا صاحب کورنۍ راواخله زموږ علاوالدین اغا صاحب راواخله پر ځان په خپل هم دم وکړه چې هغه ژوندي و هغو کم دمونه کول چې دا ژوندي و اوس وفات چې دا کم ژوندي دي ښه زه پر خپل ځان دم وکړم
او پر ما باندې یو شیخ یو بزرګ یو الله ولا یو عالم یو حافظ د قران یو قاری یو مجاهد یو دیندار سړی دم وکړي نو ستا څه خیال دی هغه به خدای رد کړي نه رد دی صحیح سلو دم به وکړو ښه خبره ده پر خپل ځان په خپله وکړه او که ستا نه وځي د بیا څه چم کوي نو اوس کوچنی بچی دی هغه به څه چم به کوي که ته وایې چې ګوره دم خو نو دغه دی راغلی دی چې ټیک د سید څه خلکو له رزغلې پیرانو ملایان له رزغلې پر خپل ځان وکړه نبي علیه السلام مبارک ورته ویل پر دواړو سترګو الله شک نه وي نو څه وایه خو ستا په خرطوبي کې ډېر بېشکه یو ستا بېعقلي نه ده دا کې بېشکه یو شک نسته دلته د محمد رسول الله مبارک یو کوچنی بچی ناجوړه سو بیا څه چمپه وکړم کوچنی بچی هغه دا شان نشي ویلی اوس څوک دم پر کوي هلته خو مجبوره یې چې هغه صاحب دې پر وکړي بابا دې پر وکړي ادې دې پر وکړي بزرګ دې الله والا دې پر وکړي نو چې دلته بزرګ والله والا چلیږي هلته ولې چلیږي خبره سر خلاص زه دې تاسو نه کوم ګرانه ومې نه صحیح سنو نو پیغمبر صلی مبارک ورته وفرمایل چې کوم ځای درد کوي پر هغه ځای ګوته لاس کښېږده اوس غاښ دې پر هغه ځای ګوتې صحیح سنو سترګه د لاس ورباندې کښېږده سر دې لاس ورباندې کښېږده زړه ګوډۍ دې لاس ورباندې کښېږده درې واره بسم الله شریف ووایه بیا ته دا مه وایه چې ښه نو یو وار یې وکړم یا د ورځې لس واره کوه چې ډاکټر دوا ما تا ته راکړي هغه 2 نمبر دوا نه ده 1000 چې ما ته خورو د ورځې 3 واره خوړی سو چې دا د رښتیاو خبرې دی هغه 3 واره نشو کولی صحیح سنو خبره په تورو کې د په تورو کې چې کم توري ور باندې ویل کېږي په ما او تا کې نه ده چې زما خوله دونه لوی اثر لري استا خوله توري لوی اثر لري لکه چې څوک چاته چې شو کې شکنځا وکړي څونه بد اثر لري نو چې ښه خبره وکړي هغه څه اثر لري هغه ولې ځوان راغلی ول مولوی صاحب ته څو جوړه کالي درکو ما ځکه کالي نه غواړم وای یا درکو ما کالي ولا نه ام کالي درګرځولو وای نو د ته چې منځونه کې کوي نو د دې به ثوابونه خدای ما ته راکړي ما ځ شکنځا یم پکې کوم بیا څه چل کوي صحیح سلو ګوره شکنځا اثر لري نو د غمره ښه خبره ما اثر لري صحیح سلو نو د الله په کلام کې د محمد رسول الله په خبره کې اثر دی په ما کې نه دی چې زه ووایم صحیح سو خبر دا بیا بل ده چې خبره د محمد رسول الله مبارک او د محمد رسول الله د خلیص دا خو بیا نور علی نور سو صحیح سلو دا میوه خبره دروښو ولا یا قبل حدیث کې راځي چې بیبي عائشه صدیقه فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک با دا بیماری چې وکړه ولا پاره کې پیغمبر صلی مبارک پر خپل ځان باندې دم کوي بیا خاص کر د اخر دوه قوله چې دی هغه ویل صحیح سو څنګه اسانه خبرې درشم یو ګرانم نه درشم یو هم د پیر غنه درته کوم ګرد د الله د رسول درته کوم زمون مرشد څوک دی محمد رسول الله مبارک دی مشټول د محمد رسول الله مبارک چی شو غلامان هم یو کني مشوره خدا د چې موږ د صحابه او غلامان او په غلامي دې می قبول کې په غلامي د می قبول کې موږ غلامان موږ د محمد رسول الله د غلامان او بکر صدیق غلام او حضرت علی کرم الله وجهه غلام موږ د دې غلامان ش نو بیا خبره داسې ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسلم حدیث دی په کور کې څوک بیمار سلو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه باندې دوه قل ویل قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ویل ګوره دمونه مختلف راغلی دی نه چې اوس په سړی وایي مولوي صاحب پیغمبر سم دا وایي نه ډېرې خبرې دي خو ما هغه څو خبرې درته کښېښولې یو دم مې هغه در وښوی دا بل بیا عایشه صدیقه فرمایي پیغمبر سم په کور څوک بیمار سو اخر دوه قول ورباندې ویل بیا به ورباندې چوک کړلو ورباندې مطلب پوبې کړلو یا دغه رقم هغه یو ډېر زورور عالم هغه بیان کوي خالي چونه دا لاړې داسې مطلب دا ذرات نه دي چې دغه ورباندې ونښلي اصل شی ول دغه دی خالي چوکېدل نه دي بیا داسې وکړه پر لاسو یې چوکه په خپله ناجوړه یو پر خپل ټوله بدن باندې لاسونه تېر کړه پیغمبر صلی مبارک هم دغسې کول دا خبره هم ختمه سوه دم مې در وښوی او ښه دم مې در وښوی ګرده مې پیران کاس د خیره ګرد نو د پیر به بیا څه چې ته ناکه په ناکه پیر سوریم د رښتیاو پیر به بیا څنګه